پولای پخوونکی عزت خان چې لا تیرو 15 کالو راهیسې خوست ښار کې د خپل کورنۍ د اړتیا د پوره کولو لپاره کوچني کاروبار ته مخه کړې وای. که څه هم کاروبار یې کوچنی دی خو د کور د ژوند بار پرې تر ډېره حده سپک شوی دی. عزت خان هر سهار دغه ځای ته راځي او د پولۍ دغه تنور بلوي. که څه هم ژمی دی او هوا سړه ده خو د اوړي په پرتله یې په سړه هوا کې کاروبار ښه وي. دی وایي په پیل کې کاروبار ډېر سخت و خو د حلال رزق د لاسته راوړلو ورته همدا سختي اسانه کړه. زه خپله دا کاروبار مې شروع کړی دی تقریبا د 15 کاله کېږي او ګهیځ وختي راځم ماښام ماسخوتن لمونځ وکړم چې کور ته ځم. الحمدلله دومره مصروف یم که 100 وي که 200 وي که 2.5 وي دا به زور دی کله کاریوب کله دریوب خو لګیا یو خپل همت زحمت کو. خامخا سړی نه بلده وي دومره ستونزه وي خو مو خپله اول کې چې وخوښتو سره نه بلده وم ورته حساب غونډه چې اوس سره بلد شوم دومره ستونزه نشته نه کور ته منډه ده نه کرړه ده ورته جیب جي ولوړ یم خپله پلای پخوو یې خو کاروبار بله په مل خبره ده وکړه په مل زه 21 نفره یم حساب غونډه خپل رزق دومره الله پاک ته ارسوي که لږ وي که ډېر وي خو لګیا یو مصروف یو پکې. دلته ځینې کسان د عزت خان له پولۍ خوښ دي او ستاینه یې کوي. دوی وایي چې د عزت خان پولۍ نه یوازې خوندورې دي بلکې د هغه زیار او هوډ هم پکې احساسېږي. دا خو چې دی زموږ ملګری دی بلکې خصوصا ګاونډي مو هم دی. موږ وخت نه وخت در څو دانه پولۍ وخورو او جرګی دی پخوي ښایسته خوندورې پولۍ پخوي او خوند یې نه وخلو هر وخت ودرسو. او بل دا چې دی کوچنی کاروبار دی وړوکی کاروبار دی دې کوچني کاروبار ته دی مخه کړې دو انشاءالله خدای پاک برکات ورته اچوي. بالکل خو دا غریبي ده خو وچ شی کې غریب دی چې پولۍ خرڅ نه کوي نه څه وکړي په سیخ دغه نه ده چې څه پیسې ورکړي. نن سبا داسې وخت راغلی چې نن سبا ډېر مایوسه شي پیسې څوک نه درکوي همت چې ونه کړي څوک یې نه درکوي. د اقتصادي چارو شنونکي واړه کاروبارونه د ډېرو کورنیو د عاید مهمه سرچینه یادوي او وایي که څه هم د دغو کاروبارونو کچه کوچنۍ وي خو د بیکارۍ په کمولو کې مهم رول لوبوي.